د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د اختر په مناسبت یوې جوړه شوې غونډه کې کابل کې د ګډون بلنه ومنله. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د اختر په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ګډون بلنه ومنله. د سرچینو په وینا دغه غونډه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب در ملاتړ لاندې تنظیم شوې وه. دا بلنه په داسې حال کې ورکول کیږي چې افغانستان لا هم د سیاسي بدلونونو او نړیوالو اړیکو په اساس پړاو کې دی. راپورونه ښایي چې د اختر په مناسبت دا غونډه د ملي یووالي، روغې جوړې او د افغانانو ترمنځ د اړیکو د ښه والي په هدف تنظیم شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي که دا ګډون عملي شي نو دا به د پخوانیو اوسنیو سیاسي څیرو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم ګام وي. بلخوا د ملا محمد یعقوب له لوري د دې ډول بلنې ورکول د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو مشرتابه غواړي د افغانستان له پخوانیو چارواکو سره یو ډول اړیکې وساتي او سیاسي انزوا مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان باور لري چې دا ډول ګامونه کولی شي د ملي پخلاینې لپاره زمینه برابره کړي، خو دا به تر ډیره پورې د دواړو خواو په نیت او عملي اقداماتو پورې تړلي وي. همدارنګه ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا ډول سمبولیک ګامونه ممکن یوازې سیاسي بڼه ولري او تر شا عملي بدلونونه لږ وي. هغوی وایي تر هغه چې په هیواد کې د ټولو افغانانو د مشارکت لپاره واضح چوکاټ رامنځته نشي، دا ډول غونډې به محدود تاثیر ولري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.